د لوی الله په نامه. سویه او وزه. لیکوال سانجا کوب. ژباړه د درخت دانش کتابتون. ژباړونکی محمد ناصر صدیقی. سویه غواړي بیرون لوبې وکړي. نن غواړي اقمسیا لوبه وکړي، خو له هغه سره د لوبې لپاره هیڅوک هم نشته. هغه فکر کوي، زه یوه مفکوره لرم، زه به له خپلې ګاونډۍ وزې ته بلنه ورکړم. وزه غواړي چې خپل وخت په یوازیتوب، ماهي نیونې او خوب سره تیر کړي. سویه د وزې کور ته ورځي او دروازه یې ټکوي. ټک ټک. سویه غږ کوي، وزې راځه زما سره لوبې وکړه. وزه وایي، نه زه خوب ته اړتیا لرم، زه نه غواړم لوبې وکړم. هیله کوم وزې سویه ځواب ورکوي، له ما سره لوبه وکړه، دواړه به یو ځای ساتیري وکړو. بالاخره وزه هوکړه کوي. وزه وایي، سمه ده زه به له تا سره لوبې وکړم. سویه او وزه په ګډه د اقمسیا لوبه کوي. وزه له سویې سره په لوبې کې ډیر خوند اخلي. هغه پریکړه کوي چې بل ځل به له هغه تخت څخه د لوبې لپاره راوځغلي. پای.